عاجل نیولی خو راغې عاجل یې راغلی چېرته دې ورسوم تر نږدې دغه بغې بالا پورې ځمه 200 افغانۍ کېږي 200 افغانۍ خو څه 1000 افغانۍ واخله استاذه خو زه مهرباني وکړئ حرکت وکړئ بخښنه غواړم دا خبره مې ځکه یاده کړه که نه دا ځینې سورلۍ چې ځای ته ورسېږي بیا په کرایه کې ډېرې زیاتې لانجې کوي زه د هغو د لنجمارانو د خلکو نه نه یم زه درته وایم چې کرایه دې نغده واخله ښه خیر وسي دا د حرکت مې وکړو وباسه درته وایم چې هر څه در سره دې وباسه څه وباسمه وایي درته وایم پیسې وباسه موبایلونه دې راوباسه زر شه کنې خدا ورځ دې چې ځوانې مړ شوې راوباسه زر شه تا خو ویل چې زه لانجې نه کومه که نه دلیلونه مه وایه کنې خدا ورځ دې مازغه به دې باد کړمه موبایلونه دې م راوباسه پیسې دې م راوباسه زر شه کنې لاړې خورې مورې ترورې غریبي مې ده ډېره غریبي واړه ماشومان راپه درته وایم راکړه پیسې دې کنې ډز کومه راوباسه موبایلونه ډز ونه کړي هله زر شه بل موبایل دې م راکړه هله زر شه پیسې یې م راوباسه زر شه کنې مازغه دې باد کومه زر شه هله زر راکوه زر هله خلک غله دي مرسته وکړئ چورې کړمه څه شوئ مرسته وکړئ وایي خدایه دا خو خلک راورسېده مرسته وکړئ هله تختۍ مې مرسته وکړئ خلکو مرسته وکړئ هله چې چورې کړمه مرسته وکړئ زر کوئ کنه مرسته وکړئ چورې کړمه مرسته وکړئ څوک یې تختوي وروره چورې کړمه موبایلونه او پیسې رانه واخیستلې غله ده غله پېژنې که نه ته نه شرمېږې چې نور غله او د ګندګي کم و چې تان شروع کړه ماما دا دروغ وایي غله ده ما نه موبایلونه چور کړل اوس به د چا ومنو څوک په حق دی وایي ماما زه په حقه یم ما د دې ګاډي در وباسئ دا ډریور ما تختوي هله زر شئ ما وباسئ هله زر شئ ماما ورورې ما نه موبایل او پیسې جوړ کړې که دروغ درته وایم تالاشي کا جنۍ څنګه تلاشي وکړه عجیبه خبره کوئ ما سره علاج شته پولیس د خدای پار د پولیس مه راغواړئ زه د خپل جرم اعتراف کوم پولیس مه راغواړئ دا څه وایي کاکا دا جنۍ څه وایي دا څه وایي لګیا ده ورونو پولیس مه راغواړئ ما غوښتل چې د دې ډریور نه د توماچې په زور باندې پیسې او موبایلونه واخلمه ما دا جرم کړی دی منمه خو پولیس مه راغواړئ توبه خدای توبه دا څه اورو کوزه شه راکه زما موبایل پیسې مې م راکه کوزه شه موټر نه کوزه شه هله راکه کوزه شه هی کور دې د غنمو ډک شه په دې ښار کې غله کم چې تام شروع کړه هغه د رینجر والا راغه اوس به دې معلومه کړي مازدیګر شو لیلو کلی خبر شو لیلو ننې واده ده ډاکټر صاحب دا لیونی ده که څه بله دا ډاکټر صاحب لیونی نه دی بل مشکل لري هی نو څه ښه وختونو لاړل هر څه لاړل وایي خو ده څه شوي دي ته یې ورور یې نه ډاکټر صاحب ورور مې نه دی زه یې منشي وم هر څه لاړل منشي مخکې مې په دې ښي لاس باندې ډالر حسابول اوس بغیر جیب کې د تشناب کاغذ نه بل څه شی نشته رئیس صاحب کښېنه لیونی دې کړمه
دا رئیس دی اوس نه دی یو وخت کې رئیس و وای ډاکټره څه ښه وخت به پیسې وي مزې وي کیسې وي ملې وي ډالر و اوس یې شیشه نشته پرېږدئ دا زوی مولې لکه چې شاعر هم دی نه ډاکټر صاحب شاعر نه دی ناروغ دی ته یې لږ معاینه کړه دا خبرې خو ټول قافیه‌دارې دي ته لږ کلک ونیسئ چې زه یې معاینه کړم پرېږدئ نه معاینه کوم لږ یې زر معاینه کړه دا به د چا پلار ونیسي والوتل نوټونه والوتل ډالر یې څه قراردادونه وای پیسې والوتل ټول نوټونه راونیسه منشي هغه دي ډالر وای ډالر قرارداد راونیسه منشي دا څه کار کوم ما ته خو داسې ذهني ناروغ غوندې معلومېږي ډاکټر صاحب د ناټو نه به قراردادونه اخیستل اوس چې د قراردادونو وخت تېر شو نو د ځان سره لګیایي ناروغي ورته پیدا شوې داسې چټیات وایي ښه نو دا خبره ده پرېږده منشي وای ډاکټر صاحب تاسې نه نوټونه مې په دې لاس ګڼل والوتل هر څه والوتل کنټینرونه وو کتارونه وو پیسې وې ای قرارداد وای خیر دی زه به دغه دوایي ورته ولیکمه ډېر ښه به شي وای پرېږدئ دا دوایي ورته واخله ښه به شي زه چې ځو چېرته ځو زه چې ځو د ناټو نه قرارداد یاره زه یم ډاکټر صاحب زنده‌بادي چې د ناټو قرارداد دې راته لاسلیک کړ پیسې دي توبه خدایه توبه دا قراردادونه خلک لیونی کړه د فیس نه هم ورتېري چوپ چې مثال ورنکي که نه نو خبرې ته غوږ شه زه ته چې یم سهار رئیسم چې برګونه نشه ورشه فقیر راوله چې برګ جوړ کړي چې بیګا ته له خیر ځای ټکانه خپرونه شروع کړي یاره ښځې خو ستا د خولې نه مې د خیر خبره وانه اورېده دا خراب دي هغه خراب دي دا خراب دي ګوره ډېر نخرې مه کوه پیسې مې کړي پلان کړه نه جاړه ملالې فقیر راوله مینا مینه کوله تا راته ولې ولې سترګې مې تورې کړې برقي صاحب څه شی دي زموږ د کور برق خراب دی شکر دی چې خراب دی نو زه دې څه خدمت وکړم برقي صاحب برقي ډېر ګران کار دی ټولې هندي او د ترکي سیریالونو رانه پاتې دي ژاړه من راځه دا برق دا ونیسه والا ومې نه نیسي خبره داسې ده چې زه لاړم برقي صاحب خیر خو دی چېرته روان شوې واله که چېرته ځم خو دفتر ته ځم که نه درته وایم چې د تا دغه برق چې دی دا ډېر خراب دی زر نه جوړېږي په دې ځان پورې څنګه خراب دی خو یو فیوز بیا سوځېدلی وي ما دا مومام جوړولی شو خو بیا مې ویل زه ته یې جوړ کړي نو ښه به وي واه ده ته ګوره دا برق جوړول به همدغه شانتې خوشي تشي کېږي نو اوس به څه کېږي برقي صاحب اوس به عریضه کوې او قانوني مراحل به خلاصې او هغې نه بعد به ستا کار کېږي عریضه به چاته کوم عریضه به این جانب ته کې چې کله تا ما ته عریضه وکړله زه به دغه عریضه چې د جکشن مدیر سره به راجع کړم او هغه مدیر به چې د خپل مدیر سره راجع کړي او هغه چې دی که نه به رئیس ته راجع کړي او رئیس به د خریدارۍ محصول ته راجع کړي او همدغه شان د ورور جانه بس یو 20 ورځې دې لګېږي زیاتې نه لګېږي برقي صاحب دا څه په جنجال دې واړولم زه به 20 ورځې دفتر په دفتر ګرځم نو څه به کوې په یو ورځ کې جوړوې دغه 10 ورځې خو صرف د خریدارۍ په شعبه کې تېرېږي چې د تاسو دپاره یو نوی فیز واخلي نوی فیز برقي صاحب د حل کوم اسانه لار نه لري یاره زه وایم چې ډېر هوښیار سړی ایله بېله چې لین ته راغلی هغه څنګه برقي صاحب نور ستا خوښه دی په ما یې جوړې که نه په دفترونو باندې ګرځې راګرځې په تا یې جوړوم برقي صاحب بس چې په ما یې جوړې نو جیب ته لاس که که نه هغه سلسله مراتب چې کوم دی هغه ختم کړه چې په ما ناوخته کېږي سړیه دا چې دا نه کېږي ډبل یې کړه ډبل
یاره بس ښه داسې به وکړي که نه ځوانه ښیه چې ته لږ اخوا دې خوا وګوره چې زه دې دا برق جوړ کړم ښه او برق به جوړ شي ځوانه برق دې جوړ شو بیخي بېغمه شه ورقي صاحب تا خو ویلې چې اول به یې دفتري مراحل خلاصو بیا به مې فرق جوړېږي ای لیونې ولېونې هغه کوم مراحل چې وو دفتري هغه دې دلته خلاص کړل که نه نور هېڅ ضرورت نشته چې دفتر ته لاړ شي لاړم د خدای په امان یاره ورقي صاحب سخته ګوته دې راسره وکړه د ټاکنو عمومي کمیز شلل شوي دواړو رئیس صاحبانو زه دلته د خدمت ستایلو د کمیټې د نماینده په توګه تشریف لرم غواړم دا مدال په تاسو دواړو شلل شوي رئیس صاحبانو ته یوه ورکړم کوم یو حقدار دی د خدمت مسؤل کمیټې مسؤله د تا د خبرې مطلب دا دی چې په تیرو ټاکنو کې چې پارلمان ته چا خدمت کړی باید دغه میډال د هغه په غاړه کې ور واچي خبره خلاصه ده بالکل په تاسو دواړو کې چې هر یو د پارلمان په تیر انتخاباتو کې ښه معقول کار کړی وي نو دلته د تشریف راوړي زه دغه مدال ور په غاړه یې واچوم نو بیا خو د دې حقدار زه یم ځکه چې زما په غاړه کې واچوې این جانب چېرته ځې واه چرګه په دې غوړه شروه داسې کار به څه کوي چې نتیجه یې نه وي معلومه راشه زما څنګ ته چې راغلی هغه د ټاکنو د پارلمان چې کوم دی که نه د هغوی هغه پروسه مې درته څنګه مدیریت کړ دا خو به منې ما ته وګوره د پارلمان په انتخاباتو کې خو د ښې لغتې ووهلې اوس راغلی دا میډال غواړي چېرته ځې زه د انتخاباتي شکایتونو د پخواني کمیس د رئیس په حیث دا میډال غواړم نه نو کړي دي څه دي خدمت خو ما کړی چې په دې څلورو میاشتو کې مې د پارلمان ناکام او کامیاب معلوم نه کړل خدمت خو ما کړی چې د نیم وطن د نیمو خلکو رایې مې ژوندی ورکړي کړي او میډال به ته غواړي دغه شادي اسانه خبره ده ولې هغه زه چې به ټوله ورځ د میز په سر ناست وم د شکایتونو ثبتولو ته هغه خدمت نه بولي که تا سمې ټاکنې کړی وې زه به ولې دونه ستړی کېدم هی بې انصافه خلکو هغه زما ښېګړې مې هېرې شولې چې هغه 12 بجې به تللم او د رایو مرکزونه به مې خلاصول چې د رایو مرکز به مې خلاص کړو هېڅ چا ته به مې تکلیف نه ورکړه وګوره چې لیست به پیدا شو بیا به قلم نه و چې قلم به پیدا شو بیا به بایومتریک ماشین نه و چې بایومتریک ماشین به پیدا شو بیا به خلک نه نو دا راته وایي چې د دې نه غټ خدمت نور څنګه وي ما خدمت نه دی کړی نو څه مې کړي زما له خوا آفرین رښتیا چې تا ښه انتخابات ترسره کړو خو څه وکړو چې په خلکو نه معلومیږي زه خو وایم چې ته هم زما د شکایتونو کمیس کړي کار ته په سپکه مه ګوره بالکل یعنی د تا د خبرې مطلب دا دی یعنی نیم په نیمه 50-50 او بالکل 50-50 هسې هم د خلکو زړه راشین کړی دی ښه ماما نو نه رښتیا غلط شومه د خدمت ستایلو کمیټې مسؤل صاحب نو که خوښه دي دغه میډال زمونږ د دواړو په غاړه کې واچوه نه کېږي یو کس را معرفي کړې نو چې داسې ده بیا خو زه درغلم داسې مفته ده ته نشي تللی زه درته وایم لکه خوشې که ګریوان مې خوشې که وایه لکه دغه اوس هغه ګریوان نه دی ګوره چې مخکې به مې حوصله کوله اوس حوصله ختمه شوې غلی شئ دا څه چغې جوړې کړي تاسو دواړه نه د لیست نه خارج اعلان شوي یاستئ تاسو څه وې اوس دې چې واورېدله څه وامه ستاسو رایه زموږ د ژوند جوړونکي وای خدایا وای دلته څوک شته ما کلینیک ته ورسوم مړه کېږم وای تکلیف مې زیات دی خدایا الله وصلې ته چېرته ورکاله درکم ما کلینیک ته ورسوه چې فشار مې جګ دی مړ کېږم خدایا فشار دې جګ شوی دی ولې ونی مونږ د ټیټ فشار ته ژاړو د تا فشار چې دی جګ شوی دی خوشحاله م نه بختوره بختوره وصلې فشار مې جګ دی درکم ما کلینیک ته ورسوه چې مړ کېږم ټوکې مه کوه ولاکه مړه شي دا راته وایي چې په کومه خوشحالۍ کې دی نن بیا فشار ختلی دی مونږ فشار خو د حالاتو له وجې ټیټ دی ولاکه د دې خپو دا تلم ګرمېږي بختوره چې فشار دې پورته تللی مزې کوه مزې حالات درکم ما کلینیک ته ورسوه چې مړه کېږم کنده بچې وصلې کنده درکم وایي کله به خدای داسې وکړي چې کون شمه راځه نو راځه
راځه که خدای پاک مې چېرته راځه الله راځه ځه ته واچوه راځه ځه آفرین راځه ډاکټر صاحب اجازه ده مهرباني وکړئ راځه دلته کښېنه ډاکټر صاحب ښځینه ډاکټره شته نه ښځینه ډاکټر نشته ښځینه ډاکټره څنګه نشته نو بیا هم دا کلینیک ولې جوړ کړی دی هسې د خلکو وخت ضایع کوئ لون لري خو دې لرمه ولې څه دې ویلو مکتب ته ځي نه مکتب ته زه نه پرېږدم ولې مکتب ته نه پرېږدي ګوره ډاکټر صاحب تاسو د شرم خبرې کوئ مونږ ګوره جونې چې دې مکتب ته نه پرېږدو دا مونږ ډېر غټ شرم دی ښه ته د لور مکتب ته نه پرېږدي نو ښځینه ډاکټره له کوم ځای نه شي له اسمان نه راوغورځېږي نو ډاکټر صاحب تاسو د بل ځای نه راوغواړئ که نه مونږ په خپلو خویندو نونو باندې درسونه نه ویو نو چې ته پې درس نه وایې دا خلک ستا نوکران دي چې خپلې خویندې او میندې به ستا د خدمت دپاره رالیږي ها ووایه ځواب راکړه غلی راته ودرېدې ډاکټر صاحب خدای تاسو ته خیر درکړي د دې خلکو سره شته خو فکر پکې نشته بیا دې دا خوله راخلاصه کړه غواړې زړه چې دا خوله دې در ماته کړم غلی شه ښه درته وایي که نه دوه کلاګانې جوړولی شئ دوه ودونه کولی شئ ځان ته موټرسایکل او ښه موټر اخیستلی شئ خو په لور خور باندې درس نه شئ ویلی تر کومې به په تیارو کې ژوند کوو ها خیر دی ډاکټر صاحب اوس خو تاسو زما دغه مېرمنه لږه غوندې معاینه کوئ که نه ولې زه یې درته معاینه کوم اوس دې غیرت چېرته دی زه خو نامحرم یم که نه یاره ډاکټر صاحب زه وایم چې آفرین دی او په تاسو دی ایله بیله مې چې نن دا سر خلاص شو په کاکره کې مې فکر راغی سر دې نن به زه خپله لور چې ده که نه مکتب ته لېږم چې مکتب ووایي آفرین بیداره شئ خورې دا لاس دې را دې خوا که چې دا فشار دې درته معاینه کړمه وایي ماتې کړمه دلته دې بند راوستمه ښځې زما فشار دې جګ کړه زما فشار سټاکان تازه خبر وان ربر خان با خبر توجه وکړئ یو کاغذ پوی تازه خبر ته چې نن سهار را رسېدلی دی ویل کېږي چې کابل کندهار عمومي سړک وروسته له هغه د ښه او معیاري سړک نړیوالې جایزه وګټله چې د سړک په منځ کې د اوبو ویالې راووتلې د دې خبر نورو جزیاتو لپاره په سیمه کې د ټکان خپرونې له خبریال توتېګل ورخطا صاحب څخه اورو توتېګل ورخطا صاحب سلامونه مې ومنئ که راته ووایي ته خدای چې زما دا غږ تاسو اورئ او که نه او غږ دې اورم خبره داسې ده چې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه د کابل کندهار عمومي سړک په جهادي سطحه د ښه او معیاري سړک نړیواله جایزه وګټله تاسو او ټولو وطنوالو ته دې مبارک وي توتېګله لیونیه او که دا راته ووایي چې په دې سړک کې داسې څه خوبۍ وي چې جایزه یې وګټله که دې لیدونکو ته لږ معلومات ورکړئ ولې ونیه په دې سړک کې خو ډېرې خوبۍ دي که نه لوی کمال یې دا دی چې د سړک په منځ کې لویې ویالې راوټوکې دي بله خوبي دا ده چې خدای مې دې غاړه نه بندوي تر دې دمه به یو 200 لوی بسونه پرې جنګېدلي وي او تر 15,000 زیات وطنوال به سیده هدیرې ته تللي نو نور کمال تور وي که سپین توتېګله بلکل رښتیا هم چې سړک دې د دغو یو څو تصویرونه به یې وطنوالو ته ور وښیم چې دوی هم دا ومني چې د کندهار او د کابل عمومي سړک څومره خوبی لري نو لیدونکو راځئ چې په ګډه باندې دغه عکسونه وګورو مننه چې عکسونه مو لیدله د دې خبر د نور جزیاتو لپاره د موټر اډې ته ورشئ مننه دې خواښې ته مونږ نه ښکارو په خدای کمو سړي مال خپل کورا شړي مال خپل کورا شړي مال خپل کورا شړي مال خپل کورا شړي دې خواښې ته مونږ نه ښکارو په خدای کمو سړي مال خپل کورا شړي مال خپل کورا شړي مال خپل کورا شړي مال خپل کورا شړي لا 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 جنجال وي ټول واک به د میرمنې کدې کور کدې یخچال وي
په مالا اوبو ډکړې ټول منګي او موسړي مالا خپل کورا شړي مالا خپل کورا شړي مالا خپل کورا شړي مالا خپل کورا شړي دې خوا کې د مونږ نه ښکارو په خدای کا موسړي مالا خپل کورا شړي مالا یو غم د سریلاکو شو دي د بچیانو تحفو مکړم لا ماته او د ښځې د خپلوانو اوس خواښې مې راغلې د غنم کورا نوړي مال خپل کورا شړي مال خپل کورا شړي مال خپل کورا شړي مال خپل کورا شړي دې خواښې د مونږ نه ښکارو په خدای کا موسړي مال خپل کورا شړي ماش می په سرخی او په پوډرو کې روان دی ودونه دی او خیانو او زما په کې تاوان دی دیږي زمونږ د کور د شونډې دوی پرې غواړوي مال خپل کورا شړي مال